السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. نننۍ موضوع ملګرو زموږ او تاسې چې څنګه کولی شو د خپل فیسبوک آی ډي پروفایل باندې د ګارډ افشن فعال کړو. ګارډ افشن څه ګټې څه وظیفې لري؟ هغه یو محافظتي ګارډ دی چې نه څوک کولی شي زموږ او تاسو د پروفایل څخه څوک انځور واخلي یا سکرین شاټ واخلي او نو زموږ آی ډي به ډېر ورسره محفوظ وي. ښه راځم ټوله طریقه درته ښیم. یو براوزر د ملګرو کیوي په نوم براوزر دی، تاسې پلی سټور کې موندلی شئ. پلی سټور کې چې دغه KIWI براوزر په نوم سرچ کړئ، لومړی براوزر دی. 15 میلیونه پلس خلکو ډاونلوډ کړی دی. تاسې ډاونلوډ کړئ، ما الریډي ډاونلوډ کړی دی. راځم په دې براوزر باندې به تاسو کلیک وکړئ. ښه ملګرو، کله مو چې کلیک وکړو دغه براوزر باندې را به شئ تاسو دلته لومړی خپل فیسبوک خلاص کړئ. ما خو فیسبوک الریډي خلاص کړی دی، تاسو به خپل اکاونټ خلاص کړئ. زه راځم، زما ته یو ملګري اکاونټ را کړی دی، زه هغه باندې ګارډ افشن ورته فعالوم. ښه ملګرو، تاسو به ولیدلی شئ چې په دغه باندې کوم د ګارډ افشن نشته، تاسو لیدلی شئ. ښه، زه راځم اوس دغه طریقه تاسو ته ټوله ښایم چې څنګه کولی شو ګارډ افشن فعاله کړو. را به شئ دلته ملګرو په دې کور علامه باندې کلیک وکړئ. کله مو چې کلیک وکړو راسئ سرچ ته، سرچ ولیکئ کروم CHROME کروم ویب سټور. کروم ویب سټور د لومړی د ملګرو دلته په سرچ باندې کلیک وکړئ. دغه دلته ملګرو په د لومړی سایټ باندې کلیک وکړئ، همدغه سایټ خلاص کړئ. ښه ملګرو، دلته تاسو ته یو دا ډول صفحه خلاصیږي. راشه ملګرو دلته په دې کونج کې به دغه ځای سرچ باندې کلیک وکړئ. دلته ولیکئ ملګرو ملټیپل ټولز فار فیسبوک. ښه ملګرو، کله مو چې دا ولیکلو راشه په دې کیبورډ کې په دې ګو علامه باندې کلیک وکړئ. دا به تاسو ته یو دا ډول سایټ را خلاص کړي ملګرو. دلته تاسو کې لیدلی شئ ملټیپل ټولز فار فیسبوک، د زموږ تاسو په لهجه کې ورته ویل کېږي سکرینچ. په دغه باندې به کلیک وکړئ. ښه ملګرو، کله مو چې په دغه باندې کلیک وکړو راشئ لومړی دلته ملګرو په دغه ځای کې یو اپشن ده، ما خو الریډي فعال کړی دی، تاسو ته زه ښیم چې بیا به تاسو څه وکړئ. ښه ملګرو، کله چې دغه سایټ ته تاسو راغلی راشئ ملګرو په دغه کونج کې په دې شنه کیده کې لیکل دی اډ ټو کروم، په دغه باندې تاسو کلیک وکړئ او راشئ ملګرو دلته اوکې انتخاب کړئ. 2 MB یو فایل دی، دغه به دلته ډاونلوډینګ روان شي. دغه 2 MB فایل د ملګرو دغه د ډاونلوډ شي، انتظار بس تر څو دغه فایل ډاونلوډ شي. ملګرو 1 MB ډاونلوډ شو. ملګرو دغه ډاونلوډ تاسو خپل چې کله ډاونلوډ شي دا ډول یو صفحې ته مو راولي ملګرو. دغه دلته بشپړ ډول سره ډاونلوډ شو. دلته مخې ته یو دا ډول صفحه درته خلاصیږي. ښه ملګرو، دا ډول یو صفحه به تاسو ته خلاصه شي. راشه ملګرو په دغه ځای کې د ایکس علامه چې تاسو وینئ په دغه باندې کلیک وکړئ. کله مو چې کلیک وکړو ملګرو راشئ ټولز باندې کلیک وکړئ. دغه براوزر ډېرې ګټې هم لري. دلته لومړی اپشن دی فرینډ ریکویسټ، هغه چاته چې موږ ریکویسټونه لګلي وو کولی شو له دغه ځای څخه یې کینسل کړو. بل فرینډ ریموور دی، هغه ملګری چې زموږ تاسو په آی ډي کې دي اوس غیر فعال دي هغه نفر هم ختموي. خو زموږ تاسو د پروفایل ګارډ سره کار ده. د اخرنی اپشن پروفایل پکچر ګارډ باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله مو چې کلیک وکړو ملګرو دغه آی ډي کې دغلته شیلډ اپ باندې کلیک کوو. ښه ملګرو دلته بشپړ ډول سره ګارډ انتخاب شو.
کله چې ګارډ انتخاب شو تاسو په دې پلس علامه باندې کلیک وکړئ راشه خپل فیسبوک آی ډي ته ښه ملګرو ما فیسبوک له دغه ځای څخه آن کړو تاسو راشئ ملګرو خپل پروفایل ته چې آیا زموږ آی ډي باندې ګارډ افشن شته او که نه دغه د ملګرو په بشپړ ډول سره ګارډ افشن فعاله شوی دی تاسې هم فعاله کولی شئ دلته سم نه ښکاري خو دغه ملګرو په اوریجنل فیسبوک کې ډېر ښایسته ښکاري تاسو باید